سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په مخکیني ویډیو کې ما تاسو ته هغه درې مهمې نکتې تشریح کړې وې، کوم چې تاسو مخکې له مخکې باید په یاد ولرئ. مخکې له دې باید تاسو هغه درې نکتې په یاد ولرئ کله چې تاسو غواړئ د کیسیلو کیویل قانون په واسطه باندې کوم شبکه یا کوم نیټورک یا کوم سرکیوټ حل کړئ، نو هغه درې نکتې خورا مهمې دي. خدای دې وکړي چې تاسو له هغه درې نکتو څخه یو څه زده کړي وي. په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته یو څو ساده مثالونه حل کړم تر څو تاسو لا ښه ورباندې وپوهیږئ چې څنګه کولی شو موږ کیسیل او کیویل په یو سرکیوټ باندې اپلای کولی شو، یا په یو سرکیوټ کې څنګه کولی شو کرنټ ولټیج په مختلفو برخو د یو سرکیوټ کې د کیویل او کیسیل په واسطه باندې پیدا کولی شو. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته یو څو ساده مثالونه حل کړم تر څو تاسو لا ورباندې ښه وپوهیږئ چې څنګه کولی شئ د کیسیل او کیویل په واسطه باندې په مغلق او پیچلو سرکیټونو کې کرنټ ولټیج پیدا کړئ. په دې ویډیو کې څو ساده مثالونه حلوم چې لومړی له ساده مثالونو څخه شروع کوم، همدارنګه سټیپ بای سټیپ به مخ ته ځو تر څو مغلقې او پیچلې شبکې هم حل کړو. راځم د نن ورځې مثال ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه یو ساده سرکیوټ دی چې دوه دانې ريزسټرونه، یو دانه بیټرۍ یو له بل سره په مسلسل ډول باندې وصل شوي دي. نو په دغه سرکیوټ کې له موږ څخه غوښتي دي چې تاسو په هر ريزسټر کې چې دی کرنټ پیدا کړئ. زه لومړی غواړم دغه ساده سرکیوټ د اوم قانون په اساس باندې حل کړم، بیا وروسته یې د کیسیل قانون په اساس یا چې وروسته بیا د کیرچپ قانون په اساس باندې غواړم چې کرنټ پکې پیدا کړم. نو به تاسو ته معلومه شي چې د کیسیل او د اوم قانون ترمنځ توپیر څه دی. همدارنګه به موږ ته دا هم معلومه شي چې آیا په یو سرکیوټ کې د کیسیل او هم قانون په اساس باندې سرکیوټ حلول یو له بل سره فرق لري که نه. نو راځم د دغه سرکیوټ یا مثال حلولو ته. لومړی غواړم چې دغه د هم د قانون په اساس باندې حل کړم. لکه څنګه چې موږ ته په سرکیوټ کې راکړل شوي دي دوه ريزسټرونه یو له بل سره په مسلسل ډول وصل شوي دي، یو دانه بیټرۍ ده چې 10 ولټه ظرفیت لري چې دا درې واړه یو له بل سره شي په مسلسل ډول وصل دي. د هم په قانون کې موږ کله چې په یو سرکیوټ کې هغه په مسلسل ډول باندې تړل شوی وو، موږ لومړی هغه مقاومتونه چې په مسلسل ډول تړلي وو لومړی موږ د هغې مجموعه پیدا کوله، وروسته موږ په سرکیوټ کې چې یو مجموعه کرنټ پیدا کوو. نو لومړی د دغه دواړو مجموعه پیدا کوو چې د دغې په چیرې موږ په یو دوره کې مسلسل ډول باندې هر څومره ريزسټرونه ولرو هغه موږ څه کوو یو له بل سره جمع کوو، د هغې ایکویلنټ یا معادل مقاومت پیدا کوو یا مجموعي مقاومت پیدا کوو. نو لومړی د دغه سرکیوټ معادل مقاومت یا آر ای مساوي کېږي له څو سره؟ له 15 اومه سره، او ولټیج څومره ده؟ مساوي کېږي له 10 ولټه سره. اوس موږ د اوم قانون په اساس باندې کولی شو چې په خورا اساني سره په دې کې کرنټ پیدا کړو. مثلا آی مساوي کېږي وی تقسیم پر آر باندې. نو وی څو ده؟ 10 ولټیج ده او آر څومره ده؟ 15، چې دا مساوي کېږي له 2 امپیره سره. یعنې دلته څه ده؟ 2 امپیره کرنټ موږ لرو. اوس غواړم چې عیني سوال تاسو ته د کیرچپ د قانون په واسطه باندې حل کړم چې د دوی ترمنځ توپیر څه ده. آیا په سوال په حلولو کې یا د جواب په حلولو کې خو به تغییر نه راځي؟ نو دا غواړم چې تاسو ته ثابت کړم چې د دوی ترمنځ هېڅ توپیر نشته. موږ کولی شو چې په دغې دواړو باندې سرکیټونه حل کړو، خو د دوی ترمنځ لنډ توپیر دا دی هغه مغلقې شبکې یا کمپلیکس سرکیټونه چې موږ ته په سوالونو کې راکول کېږي چې په هغې کې په مسلسل موازي ډول باندې زیات شمېر ريزسټرونه او بیټرۍ او منبع یو له بل سره تړل شوي وي چې په هغې کې بیا موږ نسو کولی د اوم په قانون په واسطه باندې په اساني سره هغه یو ساده سرکیوټ ته راکم کړو، وروسته بیا په هغې کې کرنټ ولټیج پیدا کړو. نو په هغه سرکیټونو کې موږ د کیرچپ څخه کار اخلو، په دې ساده کې موږ د هم قانون څخه کار اخیستلی شو، خو دواړو باندې موږ کولی شو چې په یو سرکیوټ کې کرنټ او ولټیج پیدا کړو. اوس راځم غواړم چې دغه تاسو ته د کیرچپ د قانون په اساس باندې دغه ساده سرکیوټ تاسو ته حل کړم چې څنګه کولی شو موږ د کیرچپ د قانون په واسطه باندې یو سرکیوټ حل کړو یا په یو سرکیوټ کې کرنټ یا ولټیج پیدا کړو. لکه څنګه چې زموږ څخه غوښتل شوي دي چې په دغه سرکیوټ کې په هر ريزسټر کې موږ باید کرنټ پیدا کړو. نو راځم د دغه سوال حلولو ته د کیرچپ د قانون په واسطه باندې. لومړی موږ څه کوو؟ لکه څنګه چې ما درته ویلي وو په هغه درو نکتو کې چې لومړی هغه درې نکتې موږ باید په نظر کې ونیسو مخکې له دې چې موږ یو سوال حلوو. لومړی نکته دا وه چې موږ باید کرنټ توضیح کړو د کیسیل قانون په اساس باندې په دې سرکیوټ کې. دغه بیټرۍ ده، موږ له دې څخه کرنټ اخلو، په دې سرکیوټ کې یې څه کوو؟ توضیح کوو چې یا د کرنټ
هغه د کرنټ یا د برق شدت جهت مشخص کوو. راځم دې ته. نو د دې بیټرۍ څخه په دې ډایرکشن باندې موږ څه کوو؟ کرنټ توزیع کوو. کرنټ په دې شکل سره په دې سرکیوټ کې څه دی؟ جریان لري. دا کرنټ څه ده؟ آی ده، چې دا دلته هم آی ده، دلته هم آی ده، دلته هم آی ده، یعنې په ټول سرکیوټ کې کرنټ ثابت ده، یعنې آی ده. اوس له دې څخه وروسته ما درته وویل چې موږ لوب انتخابوو. نو په دې دا خو موږ ته یو ساده شبکه راکړل شوې ده چې دا یعنې یو لوب راکړل شوی ده، چې په دې کې موږ ته یو لوب ده، چې ټول سرکیوټ شته یو لوب موږ ته راکړل شوی دی، چې په زیاترو پیچلو سرکیوټونو کې تاسو ته څو لوبه درکول کېږي په دې شکل سره. لوب عبارت له هغه دورې څخه دی چې له یوې نقطې څخه شروع بیرته په هماغه نقطه باندې چې دی ختم شي. مثلا له یو څخه شروع بي سي ډي پورې د چې ده یو لوب ده. مثلا موږ دغه لوب ای بي سي ډي ای لوب چې ده موږ یو لوب لرو په دې سرکیوټ کې چې دا مو لوب انتخاب کړي. وروسته له دې څخه موږ څه لرو؟ موږ د درېیمه نقطه دا وه چې موږ باید کله چې موږ لومړی کرنټ توزیع کوي، وروسته له کرنټ توزیع څخه موږ لوب انتخاب کړي، یا مو یو سرکیوټ په لوپو باندې تقسیم کوي. وروسته له هغې څخه بیا موږ څه کوو؟ موږ د لوب جهت تعینوو. موږ د لوب جهت په دې خاطر تعینوو تر څو زموږ محاسبه په کوم جهت باندې موږ په یو سرکیوټ کې یا په یو لوب کې محاسبه ترسره کوو. نو راځم دې ته. اوس په دې کې موږ د لوب جهت په دې شکل سره کلاک وایز باندې انتخابوو. لکه څنګه چې ما درته ویلي موږ په دوه ډوله باندې څه کوو؟ د یو لوب جهت انتخابولی شي چې یو کلاک وایز ده، بل یې انټي کلاک وایز ده، یعنې د ساعت د عقربې مطابق جهت او د ساعت د عقربې خلاف جهت، چې دا دوه ډوله باندې موږ کولی شو په یو لوب کې جهت تعیین کړو. چې دا جهت موږ تعیین کړي، وروسته موږ خپله محاسبه په همدې ډایرکشن باندې دغسې شروع کوو. هغسې له هرې نقطې څخه تاسو شروع کوئ. نو موږ لوب مو انتخاب کړئ چې ای بي سي ډي لوب راکړل شوی ده. همدارنګه مو جهت مو انتخاب کړئ چې څه ده؟ کلاک وایز ده. کلاک وایز جهت موږ ته راکړل شوی دی. اوس غواړو چې په دې کې کرنټ پیدا کړو. نو موږ وایو چې د کرچپ په دوام قانون کې موږ وایو پوټنشنل تفاوت یعنې د ولټیج هغه په ولټیج کې چې کوم تغییر کښته پورته راځي د هغې الجبري مجموع په یو تړلې دوره کې مساوي له صفر سره ده، یا په یو لوب کې عبارت له صفر سره ده. یعنې موږ لکه څنګه چې موږ ویلي وو د کرچپ په کیویل قانون کې چې یعنې د ولټیج الجبري مجموع په یو سرکیوټ کې شي ده مساوي له صفر سره ده. په بل عبارت کې هر هغه چینج یا تغییر یا کموالی زیاتوالی چې په ولټیج کې په دې تړلې دوره کې رامنځته کېږي د هغې الجبري مجموع مساوي کېږي له صفر سره، چې موږ لیکلی شو چې سمیشن اف دلتا وي مساوي کېږي له زیرو سره یا له صفر سره. اوس موږ غواړو چې په دې کې چې د کرنټ پیدا کړو. لومړی له دې بیټرۍ څخه شروع کوو. موږ ویلي وو چې کله موږ په بیټرۍ کې له منفي څخه مثبت یعنې له ټیټ پوتنشل څخه لوړ پوتنشل ته ځو، دا چې دا پوتنشل زیاتېږي، یعنې دا موږ مثبت نیسو. او په ريزسټرونو کې موږ ویلي وو که چیرې د ريزسټر او د لوب جهت سره هم جهته وي بیا موږ منفي نیسو، او که چیرې دا مختلف الجهته وي موږ چې کوو مثبت نیسو. نو اوس راځم دې ته. مخکې له مخکې موږ د دې لوب کیسې محاسبه کوو، په دې ډایرکشن باندې محاسبه شروع کوو. له دې نقطې څخه له هرې نقطې څخه تاسو شروع کوئ. زه له دې نقطې بیټرۍ څخه شروع کوم، په دې ډایرکشن باندې دغسې ځم بیرته دې بیټرۍ ته، چې بیا د دې ټولو مجموع مساوي کېږي له صفر سره. په دې یعنې موږ د دغې لوب د محاسبې لپاره موږ یو مساوات جوړوو. راځم د دغې لوب محاسبې ته له دغې بیټرۍ څخه شروع کوم. لکه څنګه چې ما درته وویل له منفي څخه مثبت محاسبې جهت له منفي څخه مثبت ته وي، په بیټرۍ کې دا څه ده؟ مثبت نیسو. مثلا موږ لیکو لس مثبت ولټیج موږ راکړل شوی دی. هم راځو دغې ريزسټر ته. په ريزسټر کې که تاسو وګورئ د لوب جهت او د ريزسټر جهت څه ده؟ دواړه هم جهته دي، یعنې له مثبت څخه منفي ته ځو. نو په دې کې موږ څه ده؟ ولټیج ډراپېږي. نو موږ ماینس یا منفي 2 آی لیکو. همدارنګه راځو دغې ريزسټر ته. په دې ريزسټر کې هم له مثبت څخه منفي ته ځو، چې دا څه ده؟ له لوړ پوتنشل څخه ټیټ پوتنشل ته ځو، یعنې موږ ولټیج ډراپ لرو. موږ ماینس 3 ضربي آی لیکو، چې دا ټول مساوي کېږي له صفر سره. چې دا ډول موږ یو معادله جوړوو د دې لوب دپاره. اوس د دغه معادلې د حل لپاره د دغې معادله حلوو تر څو موږ پیدا کړو چې په دې لوب کې څومره کرنټ یا برق شدت جریان لري. د څه شي په واسطه باندې موږ دا کرنټ پیدا کوو؟ د کرچپ د قانون په واسطه باندې. نو اوس که موږ وګورو چې مثبت لس ولټیج دا دواړه یو له بل سره جمع کوو ماینس 15 آی سره کېږي، یعنې 2 آی دلته دي 3 آی دلته دي، چې دا چې د 15 آی ده دا مساوي کېږي له صفر سره. اوس که چیرې موږ دغه
15 د مساواتو دې خواته راوړو دا به چی شي یعنې 10 مساوي کېږي له 15 سره یا په بل اصطلاح باندې موږ لیکلی سو چې 15i مساوي کېږي له 10 ولټه سره. اوس که چیرې موږ وګورو د مساواتو دواړې خواوې موږ پر 15 باندې تقسیموو دا هم پر 15 باندې تقسیموو دا هم پر 15 باندې تقسیموو دا به له 15 سره ولاړ سي نو i به مساوي سي 10 تقسیم پر 15 چې مساوي کېږي له 2 امپیره سره یعنې i مساوي سو له 2 امپیره سره لکه څنګه چې موږ د هوم قانون په اساس باندې موږ کرنټ لاس راوړلی وو چې 2 امپیره وو همدارنګه موږ د کیرچپ د قانون په مرسته باندې هم چې کوي کرنټ پیدا کوي چې 2 امپیره دی یعنې په دواړو کې فرق نه لري خو د دې ترمنځ لنډ توپیر دا دی لکه څنګه چې ما درته وویل چې په پیچلو دورو کې موږ نسو کولی چې مغلا کې پیچلې دورې چې په هغې کې بیخي زیات شمېر ريزسټرونه منبع راکړل سوي وي هغه بیا راکامې کړو یو ساده شبکې ته یا د هغې مجموعي مقاومت په مسلسل او موازي ډول سره جمع کړو د هغې څخه په یو ساده سرکیوټ جوړ کړو چې دا خورا سخته ده وخت نیسي نو له دې وجې موږ مستقیما د کیرچپ د قانون په واسطه باندې په هغې کې کرنټ توزیع کوو او د هغې څخه وروسته په هره برخه کې ولټیج او کرنټ پیدا کوو چې دا یو ساده مثال چې راځم یو بل مثال ته غواړم چې تاسو یو بل مثال حل کړو تاسو لا ورباندې پوه سئ چې څنګه کولی شي د کیرچپ د قانون په مرسته باندې یو مثال یا یو شبکه یا یو سرکیوټ حل کړئ راځم بل مثال ته نو دوستانو اوس راځم دغه مثال ته دا یو بل مثال غواړم چې تاسو ته د کیرچپ د قانون په واسطه باندې دغه مثال هم حل کړئ تر څو تاسو لا شعور باندې وپوهیږئ چې څنګه کولی شئ د کیرچپ د قانون په اساس باندې په یو سرکیوټ کې کرنټ یا ولټیج پیدا کړئ راځم دې سوال ته لکه څنګه چې تاسو په دې سرکیوټ کې وینئ چې موږ ته 4 ريزسټر او 2 دانې بیټرۍ راکړل سوي دي چې دا ټول یو له بل سره په یو تړلې دوره یا لوپ کې په مسلسل ډول یو له بل سره چې دي وصل دي چې په دې کې موږ ته 2 منبع راکړل سوي دي لکه څنګه چې ما درته وویل چې که تاسو ته په یو سرکیوټ کې یا لوپ کې 2 له 2 څخه زیاتې منبع درکړل سوي وي تاسو کولی شئ چې له دواړو منبعو څخه دغه کرنټ توزیع کړئ یا هم له یوې منبع څخه چې دا په تاسو پورې اړه لري تاسو هر رقم چې تاسو کوئ هیڅ مشکل نه لري پر سوال باندې هیڅ اغیزه نه لري زما سوال ته لکه څنګه چې ما مخکې په دغه سرکیوټ کې کرنټ چې د توزیع کړی ده ما تاسو ته ویلي ول چې مخکې له مخکې کوم سوال حلوئ 3 نقطې په نظر کې ونیسئ چې یو د کرنټ توزیع کول دي د لوپ انتخابول دي همدارنګه د لوپ د جهت انتخابول دي لومړی د کرنټ توزیع کول دي چې ما په دغه لوپ کې د دغه بیټرۍ څخه په دغه د ډایرکشن باندې د آی کرنټ چې ده په دې شکل سره توزیع کړی ده چې د آی کرنټ په دې شکل سره په دې سرکیوټ کې چې جریان لري دوهم لوپ انتخاب کړی دا لوپ موږ لکه څنګه چې موږ ته یو لوپ راکړل شوی دی نو موږ د ABCD لوپ لرو چې دا یو لوپ ده همدارنګه موږ د لوپ جهت هم تعیین کړی ده چې کلاک وایز یا د ساعت عقربې مطابق جهت چې ده موږ محاسبه ترسره کوو د لوپ جهت په دې خاطر چې یعنې موږ په دې جهت سره چې ده په دې سرکیوټ کې محاسبه ترسره کوو نو اوس راځم د دغه سرکیوټ محاسبې ته لکه څنګه چې موږ ته ویل شوي دي چې تاسو په هر ريزسټر کې چې کرنټ پیدا کړئ نو موږ د کیرچپ د دوهم قانون په اساس باندې لکه څنګه چې موږ ته وایي په یو تړلې یا لوپ په یو تړلې برېښنایي دوره کې یا لوپ کې د پوتنشنل تفاوت هغه چینج یا ډراپ چې رامنځته کېږي د هغې الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره لکه څنګه دلتا په معنا د چینج وي په معنا د ولټیج ده چې د دې ټول سمیشن یا الجبري مجموعه مساوي کېږي له 0 سره نو په دې شکل سره اوس موږ په دغه جهت باندې په دغه لوپ کې موږ محاسبه ترسره کوو تر څو موږ په دغه ټولو ريزسټرونو کې د کرنټ جریان پیدا کړو نو له دغه ځای څخه زه شروع کوم تاسو کولی شئ له هرې نقطې څخه په دې ډایرکشن باندې شروع کړئ خپله محاسبه چې د محاسبې جهت په دې شکل سره ده یعنې کلاک وایز ده نو موږ لومړی له دغه بیټرۍ څخه شروع کوو نو په دې بیټرۍ که تاسو وګورئ له منفي څخه مثبت ته ځو موږ ویل که زموږ محاسبې جهت په دې شکل سره وي چې په بیټریو کې له منفي څخه مثبت ته ځو نو موږ د بیټرۍ چې هر څومره ولټیج راکړل شوي هغه موږ مثبت نیسو نو دا چې ده موږ مثبت 4 ولټه لیکو همدارنګه راځو دغې ريزسټر ته ريزسټر 2 همه ده نو دلته که تاسو وګورئ د لوپ جهت په دې شکل ده او د ريزسټر جهت په دې شکل سره ده یعنی د ريزسټر او د لوپ جهت چې ده مختلف الجهت دي یعنې که چیرې د ريزسټر د کرنټ او د لوپ جهت دواړه مختلف الجهت وي بیا موږ د ريزسټر هغه قیمت چې ده هغه موږ مثبت نیسو چې دلته 2 همه ده موږ 2 ضربې آی لیکو همدارنګه جمع 2 ضربې آی لیکو راځو دې ريزسټر ته چې دې قیمت یو ده نو موږ جمع یو آی لیکو همدارنګه موږ دې ريزسټر ته راځو چې دې قیمت هم موږ چې ده 2 جمع 2 ضربې آی لیکو راځو
بیټرۍ که تاسو وګورئ له مثبت څخه منفي ته ځو یعنې له لوړ پوتنشنل تفاوت څخه موږ ښکته پوتنشنل تفاوت ته ځو په دې اساس چې موږ دلته ولټیج ډراپېږي لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلي ول که چیرې موږ په بیټریو کې له مثبت څخه منفي ته ځو موږ هغه هر څومره ولټیج چې راکړل شوی هغه موږ منفي نیسو ماینس چې دا لاس ولټیج مو ولیکئ راځو دغه ريزسټر ته چې دا چې 1 اوم ده موږ مثبت 1 آی لیکو چې دا ټوټل الجبري مجموع مساوي کېږي له 0 سره یعنې په دې شکل سره موږ ته یو مساوات یا معادلات راکوي اوس که چیرې موږ دغه د آی قیمتونه یو ځای سره جمع کړو او د ولټیج د بل ځای مثلا موږ ته که چیرې موږ د آی قیمتونه سره جمع کړو چې 2 آی دلته ده 1 آی دلته ده 2 دلته ده او 1 آی دلته ده چې 2 جمع 1 مساوي کېږي له 3 سره 3 جمع 2 مساوي کېږي له 15 سره جمع 1 مساوي کېږي له 6 آی سره همدارنګه موږ که چیرې مثبت 4 ولټیج له ماینس له منفي لاس ولټیج سره جمع کړو نو موږ څه کوو ماینس 6 ولټه لا سره کوي چې دا مساوي کېږي له 0 سره یعنی 6 آی ماینس یا منفي 6 ولټه مساوي کېږي له 0 سره اوس که موږ چیرې دغه منفي 6 ولټه له مساواتو دې طرف ته واړو دا به چې مثبت به سي نو 6 آی به مساوي سي له 6 ولټه مثبت سره نو اوس که چیرې موږ د مساواتو دواړې خواوې پر 6 باندې تقسیم کړو یعنې که د مساواتو دواړې خواوې پر 6 باندې تقسیم کړو دا به هم پر 6 باندې له 6 سره ولاړ سي دا پر 6 باندې یو رسیږي نو د آی قیمت مساوي کېږي له 1 امپیر سره یعنې آی مساوي کېږي له 1 امپیر سره یعنې په دې سره موږ دا پیدا کړل چې په دغه سرکیوټ کې چې ده په ټول سرکیوټ کې 1 امپیر کرنټ چې د جریان لري نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ په یو لوپ کې کرنټ یا ولټیج پیدا کړئ چې دا دوه مثالونه چې موږ تاسو ته حل کړل چې دا خورا ساده مثالونه ول چې فقط موږ ته یو لوپ کې راکړل شوی چې له دې څخه وروسته غواړم تاسو ته تر دې هم مغلق یو پیچلې شبکې حل کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې څنګه یو مغلق یو پیچلې شبکې چې په هغې کې څو لوپه درکړل شوي وي په هغې کې کرنټ ولټیج د کیسیل یا کیویل قانون په اساس باندې پیدا کړئ یا په عموما د کرچپ د قانون په اساس باندې په هغې کې کرنټ ولټیج پیدا کړئ چې دا دوه ساده مثالونه چې له تاسو سره مو شریک کړل خدای وکړي چې تاسو له دې څخه یو څه زده کړي وي چې په دې شکل سره تاسو کولی شئ د کرچپ د قانون په اساس باندې په یو لوپ کې کرنټ او ولټیج پیدا کولی شئ چې په راتلونکي ویډیو کې غواړم تاسو ته پیچلې او مغلق شبکې حل کړم ترڅو تاسو وکولی شئ چې په یو پیچلې او مغلق شبکې کې چې په هغې کې څو لوپه وجود ولري یا د څه ډول کولی شئ د کرچپ د قانون په اساس باندې کرنټ یا ولټیج پیدا کړئ چې دا دوه ساده مثالونه د کرچپ د قانون په اساس باندې چې له تاسو سره مو شریک کړل خدای وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي همدارنګه که غواړئ چې دې ته ورته نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ